که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم په اکسس کې فارم باندې کار کوم. دا مثال موږ یو ټریننګ کورس ډیټابیس جوړ کړی و چې مثال د هغې دپاره وګورئ ټریننګ کورس ډیټابیس دا موږ جوړ کړی و. په دې کې هم ټیبلونه جوړ کړي وو. اوس راځو په فارم باندې کار کوو. کواري باندې پوه شئ. مثال کواري مو ویلی. اوس راځو د فارم مثال ته ګوره. فارم دا فارم ځای فارم ډیزاین بلانک فارم او فارم ویزر نویګیشن. مثال په دې نیویګیشن کې وګورئ مثال کوم خواته نیویګیشن دا ټول په دې کې شته چې دا هر یو په دې باندې کار کوو. یا مور فارم مثال په دې شکل سره دا فارمونه دي. فارم موږ د چیش دپاره کاروو؟ فارم موږ د ډیټا انټري دپاره کار کوو، ډیټا ایډیټینګ دپاره کار کوو چې مثال ریکارډ وګورو. مثال یو ریکارډ داخل شوی هغه وګورو، یا یو ریکارډ د مخه په ټیبل کې داخل شوی دی او هغه موږ په فارم کې راولو، په هغې کې تغییر یا بدلون راولو. یعنی ویژولی موږ کولی شو چې مثال د یو د ډیټا انټرفیس دپاره دا وکارو چې یوزر فرینډلی انټرفیس جوړ کړو او د خلک پکې ډیټا انټري کړي. لکه د سپریډ شیټ غوندې یا د مایکروسافټ اکسس غوندې موږ نه کوو چې مثال ډایرکټ په ورکشیټ باندې یا په ټیبل کې ډیټا انټري کړو. دلته موږ څه استعمالو د دغه دپاره د ډیټا انټري دپاره موږ فارم استعمالو. ډیټا ایډیټ دپاره موږ فارم استعمالو، ځکه چې موږ ټیبل ته زیاتره یوزر ته اکسس نه ورکوو. کله چې موږ زیاتره که چیرې یوزر یا ډیټا انټري سټاف دغه ته اکسس ولري، دا ټیبل ته اکسس ولري، نو هغه اسانۍ سره کولی شي چې ډیټا ډیلیټ کړي. په فارم کې مهم فیچرز چې دي مثال یوزر انټرفیس دا چې موږ یو یوزر انټرفیس جوړو چې مثال څنګه موږ ډیټا په دغه کې داخل کو، په ټیبل کې یا په ډیټابیس کې داخل کو. موږ چې ډیټابیس یو بیسډ ډیټا چې د په خپل چیرې ټیبلونه دي او په اسانه سره یو ریکارډ نه بل ریکارډ ته لاړ شو او مثال په اسانه سره ډیټا په دې کې انټري شي. په دې فارم کې موږ کولی شو چې لکه دلته راځم مثال دا مې سلیکټ کړی دی او ورته هم چې بلانک فارم په دې فارم کې موږ کولی شو چې بېلابېل کنټرولز اډ کړو. لکه چې شی مثال ډراپ ډاون بټن مثال لکه چیک باکس دلته که تاسو وګورئ مثال مختلف ابجکټ یا کنټرول دي چې مثال تاسو کولی شئ چې دا په فارم کې اضافه کړئ. کله چې فارم تاسو کلیک کړئ نو دلته مثال 3 اضافه مینوګانې نور راځي. په هر حالت کې که تاسو چې ټیبل ډیزاین ته راشئ نو دا مینوګانې فرق کوي، او که فارم ته راشي په فارم کې هم فرق کوي. نو دا نمونې دي چې مثال دلته په دې کې تیمز دي چې مختلف تیمز استعمالوي. مثال ویو 3 حالت دي چې مثال فارم ویو یا لای اوټ ویو، ډیزاین ویو. په دې شکل سره دا کنټرول موږ استعمالولی شو. موږ مختلف ټایپونه د فارم لرو چې مثال سنگل ټایپ لکه دا موږ چې اوس یو دغه راوستو دا سنگل ټایپ لکه کنټینیوس فارم چې موږ مثال د ټیبل په شان ریکارډونه بېلابېل ریکارډونه وګورو، او سپلیټ فارم چې پاس انټري کېږي لاندې د ټیبل په شان باندې تاسو ته وخی. نیویګیشن فارم چې مثال تاسو کولی شئ چې نیویګیشن وکړئ یا ریکارډ نیویګیشن کوئ، یا د مثال د فارم نه ریپورټ ته لاړ شئ او د ریپورټ مختلف ابجکټونو ته لاړ شئ. بټن ته کلیک کوئ چې مثال هر بټن چې تاسو کلیک کوئ هغه راسن هغه فارم یا ریپورټ یا ټیبل یا کواري تاسو ته چکی اوپن کی. دا یوه لنډه پیژندنه د چې وته فارم چې مثال فارم په خپله څه دی او موږ د څه دپاره کارولی شو. نو د دې نه وروسته راځو چې موږ څنګه فارم جوړو او په فارم باندې کار کوو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. دا ویډیو هم د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ.
مایکروسافت اکسس په پښتو ژبه